یو ملګري تپوس کړی دی چې د بعضې علما په دې خبرې کې ډېره سختي کوي چې زنانه به مونځ کې خپې خامخا پټوي په جرابو باندې او بله کپړې سره که پټې نه کړي نو کېدای شي دا مونځ قبول نه شي. دا خبره قرآن او حدیث کې څه ثبوت لري؟ جواب دا دی چې دا مسله اختلافي ده چې په مانځه کې د زنانه خپې د عورت دی او که نه دی. پړکې هو پټوي لیکن ظاهر قدم دا پټوي که نه پټوي نو په دې کې دوه رایې د اهل علم دي. یو رایې د جمهور اهل علمو د هغې وایي چې په مانځه کې د زنانه صرف مخ او لاس دا بښکاره کېږي او باقي خپې چې کوم دا به پټوي او دا واجب دي که چېرته دا پټ نه کړي نو مونځ یې نه کېږي. دا فتوا د عبدالله ابن باز د ابن باز رحمه الله هم ده او دا د جمهور موقول دی او ابن باز یې په دې کې ډېره سخته فتوا ورکوله. دلیل هغې دا پیش کړی دی چې په حدیث د ابو داود کې راغلی دی نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې تصلي المرأة فی درع وخمار لیس علیها ازار، آیا زنانه په یو کمیس کې او دارنګې په یو لپټه کې مونځ کولی شي چې کله د هغې سره دغه لنګ نه وي؟ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم اذا کان یغطي ظهور قدمیها، او کولی شي خو چې کله ظاهر قدم د هغې پټوي. نو دا حدیث چې کوم دی دا د علما په نسبت باندې هغه صحیح دی. نو هغې ځکه و چې د حدیث نه معلومه شوه چې ظاهر قدم به زنانه خامخا پټوي. په دې کې دویمه رایې هغه د احنافو ده او دارنګې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه مجموع الفتاوا کې دا قول غوره کړی دی او شیخ ابن عثیمین رحمه الله شرح الممتع کې دا قول هغه ذکر کړی او هغه چې دا قول ماته غوره معلومیږي هغه دا دی چې د خپې پټول دا لازم نه دی، بهتر دی لیکن لازم نه دی. که چا نه ښکاره شوي نو مونځ یې کېږي. ظاهر قدم پړکي هو پټوي لیکن دا ظاهر قدم که دا زنانه ښکاره شي نو په دې باندې مونځ نه خرابېږي. او د هغې وجه وایي دا ده چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم په دور کې زنانه چې کوم دی یو په کور کې ګرځېدلې نو هغې ظاهر قدم هغه ښکاره کېده. که چېرته دا عورت نو بیا دا د عامو خلکو نه پټول پکار و. حال دا دی چې صحابیات چې کوم هغه په کور کې دغه شانته ګرځېدلې مخ او لاسونه به ښکاره کېدل لیکن خپې چې کوم دی هغې نه دي پټې کړي نو که دا ضروري وی نو بیا به په عام اوقاتو کې هم پټولې لکه څرنګه چې باقي نور بدن هغه په عام اوقاتو کې پټولی شي. او هر چې دا حدیث د ام سلمې رضی الله عنها دی سنن ابي داود نه هغې دا مرفوعا صحیح نه دی بلکې دا موقوف دی د ام سلمې رضی الله عنها پسې مرفوعا صحیح نه دی، لہذا په دې باندې وجوب او فرضیت هغه ثابتېږي. په دې کې دا اول قول چې کوم دا احتیاطي دی چې دا خپې د خامخا پټې کړلی شي دا مسله اجتهادي ده. نو داسې فتوا ورکول چې کومې زنانه خپې خالي شوي دا مونځ یې بالکل نه کړي او دا مونځ به راګرځوي وغیره نو دا فتوا دې کې لږ تشدد دی. بلکې موږ وایو چې به احتیاط دا دی چې دا خپې دې پټې کړلی شي لیکن که څوک ناپوه وي او هغې ته پته نه وي لګېدلې او دا خپې دې خالي پاتې شوي نو مونځ یې شوی دی انشاءالله، خو آینده کې د خپې پټوي احتیاط هم په دې خبره کې دی. والله اعلم. بلې ملګري تپوس کړی چې رضاعت دا په څو ځل تی ورکولو سره ثابتېږي. دا مسله اختلافي مسله ده. موږ ته چې د حدیثو نه کوم تحقیق معلوم دی نو هغه دا دی چې 15 ځل یو ماشوم ته مور تی ورکي یو زنانه نو دا د هغې مور کېږي د دې ماشوم او د ماشومې زوی کېږي 15 ځل. دلیل په دې باندې حدیث صحیح مسلم دی د عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه فرمایي چې لاوله کې قرآن کریم کې دا یو آیات نازل شوی و چې 10 کرته یو زنانه ماشوم ته ورکي نو دا د هغې مور کېږي. بیا هغه منسوخ شو او 15 کرت هغې حکم راولېږلی شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وفات شو دا آیات به لوستلی کېده. مانه دومره د اخره وخت پورې د هغې هغه الفاظ باقي پاتې نو لفظ یې منسوخ دی لیکن حکم د هغې باقي پاتې دی. دویم دلیل چې کوم دی نو حدیث د سالم مولا د حذافه دی چې هغه مصنف د عبدالرزاق وغیره کې نقل دی چې سالم چې کوم نو هغې ته د هغې هغه مور ته رضعي مور ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارجعیه 5 رضعات دې ته ته 15 ځل تی ورکه. اوس دا 15 ځل تی ورکول کم مراد دي؟ 15 اوقات مراد دي که نه 15 ځل خو لږ مراد دي؟ په دې کې ظاهر قول هغه د معلومیږي چې ماشوم کله د مور سره په غېږ کې پروت وي او هغه ولا سینه ورکوي نو دا ماشوم کله دا سینه وروي نو بیا هغه سای بند شي او دارنګې مور شانته شي نو بیا د خوله وباسي بیا لږ ساتي بیا خوله داخل کړي. نو کله کله به داسې چې یو ماشوم به د مور په غېږ کې وي نو هغه به یو ځل صرف سینه وروي، کله کله به داسې چې 2 ځل وي، کله کله به 3 ځلي. دغه کرات او دغه مرتونه دغه مراد دي، دغه عادت مراد دی. او دا نه چې په جدا جدا اوقاتو کې به خامخا جدا جدا اوقات پکې ذکر نشته دی، بلکې کله به یو ماشوم د مور په غېږ کې هغه 2 ځل هغې سینه داخل کړي دا 2 کرت شو،
کله بدري زری به بل مجلس کې با یو زری په بل مجلس کې به یو زری دغه شان 15 ځل چې پوره شي نو په دې باندې بیا دا زنانه د دې ماشوم مور کیږي او دا ماشومې چې کوم دی غزوي کیږي. بل یو ملګري تپوس کړی دی چې یو سړی دغه د خپلې ښځې شودو دا تیر شي نو د اسلام د نظر دا څنګه حکم دی؟ جواب دا دی چې یو سړی هغه د خپل بیبي د هغې شودې تیر شي په دې باندې هېڅ قسم څه نشته دی. د هغې وجه دا ده چې اصل کې رضاعت چې ثابتېږي یو ماشوم یو هلک دا چې د یوې زنانه زوی کېږي چې د هغې شوده وروي نو دا په 2 کالو کې دننه چې کله 2 کاله د هغې عمر وي د ماشومو 2 کالو نه کم وي نو دا بیا د هغې زوی کېږي چې 2 کالو نه سیوا شو نو لهذا بیا دا ماشوم که د یوې زنانه شوده استعمال کې دا د هغې زوی کېږي نه. اوس دلیل په دې باندې سره دلیل په دې باندې قرآن کریم یو آیات دی. الله فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. میندې چې کوي دا په خپلو بچو ته 2 کاله تی ورکوي او وروسته به یې ذکر کوي لمن اراد ان یتم الرضاعه دا هغه چا دپاره چې هغه اراده لري د پوره کولو د رضاعت. معلومه دا شوه چې پوره کول د رضاعت او موده د رضاعت چې دا پوره کي په 2 کالو باندې پوره کي. دارنګه په دې کې احادیث موجود دي کثیر تعداد باندې. دارقطنی وغیرہ کې نقل لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا رضاع بعد الحولین د 2 کالو نه وروسته رضاعت ثابتېږي نه. او هغه جدا مسله ده بله چې رضاعت د کبیر په اشد ضرورت په ټیم کې ثابتېږي هغه جدا مسله. لیکن تحقیق دا ده چې یو هلک هغه د 2 کالو نه سوا شو 2.5 کاله 3 کاله 4 کاله دغه شان نور بره د چې عمر ورسېده نو که دا د یوې زنانه شوده استعمال کې دا د هغې زوی کېږي نه. لهذا د ښځې شوده که سړی هغه تیر شي د هغه نو هېڅ پرې نشته او بلکل دا یې ښځه ده دا یې مور کېږي نه.